د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي بډایه شوي یورانیم به یا سمدستي متحده ایالاتو ته وسپارل شي ترڅو امریکا ته یوړل شي او له منځه یوړل شي، یا غوره دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره په ګډه او همغږۍ کې په هماغه ځای یا کوم بل د منلو وړ ځای کې له منځه یوړل شي. ولسمشر ټرمپ د مې په 25مه نېټه په خپلې اېکس پاڼه باندې وړاندې لیکلي د اټومي انرژۍ کمېسیون یا ورته اداره به د دې بهیر او اقدام شاهده وي. ټرمپ تر دې یوه ورځ مخکې ویلي و چې له ایران سره مذاکرات په منظم او رغنده ډول پر مخ روان دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مې په 24مه نېټه په یوه ټویټ کې ویلي چې زموږ د هیواد لخوا تر ټولو بدو شویو معاملو څخه یوه د ایران اټومي تړون و چې د باراک حسین اوباما او د اوباما ادارې د بې تجربه کسانو لخوا وړاندې او لاسلیک شو. دا د ایران لپاره د اټومي وسلې د جوړولو مستقیمه لاره وه. ټرمپ زیاته کړې و چې د ټرمپ ادارې لخوا له ایران سره روانه معامله داسې نه ده بلکې بالکل برعکس ده. مذاکرات په منظم او رغنده ډول پر مخ روان دي او ما خپلو استازو ته ویلي چې د تړون لپاره بیړه ونه کړي ځکه وخت زموږ په ګټه دی. ټرمپ وایي محاصره به تر هغه په بشپړه قوت او اغیز کې پاتې وي څو چې یوه موافقه ترلاسه، تایید او لاسلیک نشي. دواړه خواوې باید خپل وخت واخلي او کار په سمه توګه ترسره کړي. هیڅ تېروتنه باید ونه شي. له ایران سره زموږ اړیکې ډېرې مسلکي او ګټورې کیږي، خو هغوی باید پوه شي چې نشي کولی اټومي وسله یا بم جوړ کړي. ټرمپ په پای کې لیکلي، زه غواړم د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو څخه تر دې دمه د هغوی د ملاتړ او همکارۍ له امله مننه وکړم. هغه ملاتړ چې د تاریخي ابراهیمي تړونونو له ملتونو سره د یوځای کېدو له لارې به لا نور هم پیاوړی او پراخ شي او څوک پوهیږي ښایي د ایران اسلامي جمهوریت هم وغواړي چې ورسره یوځای شي. د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د مې په 25مه نېټه په یو راپور کې د ایران د چارو د کارپوهانو له خولې ویلي چې د ایران مشرتابه له جګړې وروسته لا ډېر زړور شوی او باور لري چې اسلامي جمهوریت د نسکورولو هڅه یې تېره کړې ده. کارپوهان وایي مشرتابه باور لري چې وخت د دوی په ګټه دی، په ځانګړي ډول ځکه چې دوی لا هم د نړۍ د انرژۍ بیو د ګډوډولو وړتیا لري.